پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې درې ځایونو کې دروغ ویل جایز دي. په هغې کې یو خپل ښځې ته دروغ ویل، بل په میدان جنگ کې دروغ ویل، او بل چې کله د دوه مسلمانانو په مابین کې صلح کې دغه ټیم کې دروغ ویل. ښځې ته دروغ ویل داسې چې مثلا یو انسان دی د هغه د ښځې سره ډېر زیات نفرت دی، لیکن هغه ښځې ته وایي چې ته په ما باندې ګرانه یې، زه ستا سره مینه لرم، دې دپاره چې مینه محبت سوا شي، ځکه د ښځې او د خاوند دا رشته دا ډېره زیاته درانه رشته ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مینې محبت حکم کړی دی. دویم عزتمند وروڼو د دوه مسلمانانو په مابین کې صلح کول غواړي. یو مسلمان دی، دوه مسلمانان دي، د هغوی ورانه ده، یو ته راشي هغه ته ووایي چې پلانکې ستا په باره کې دا موقف لري، هغه ستا په باره کې دا خبرې کوي، ستا په باره کې دا نظریه لري، هغه ستا ډېر صفتونه کوي، او بل ته راشي هغه ته بیا د هغه صفتونه وکړي، دې دپاره چې د یو بل مابین کې صلح راشي. او میدان جنګ کې داسې دروغ ویل چې خپل لښکر ته وایي د مسلمانانو لښکر دی، چې زمونږ لښکر ډېر زیات دی او دغه شان نور لښکر هم چې کوم دی را روان دی، دې دپاره چې د هغوی قدمونه مضبوط شي او د کافرانو سره چې کوم دی کلکه مقابله وکړي. دغه درې ځایونو کې هم دروغ ویلی شي. نورو عزتمند ورونو دروغ ویل دا ګناه کبیره ده. الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د دروغو نه وساتي. الله جل شانه دې موږ او تاسو د دروغو د فساد نه وساتي.